سلام دوستانو، نن په اړیکو غږیږو او په ځانګړي ډول په دې اړوند غواړم بحث وکړم چې اړیکې له څه متاثره دي. یعنې هغه څه چې زموږ په اړیکو اغېز کوي، تاثیر شیندي، هغه څه دي؟ ولې ځینې انسانان ښه اړیکې او روابط نه ساتي سره؟ ولې ځینې انسانان په خپلو اړیکو او روابطو کې موفقه نه دي؟ هغه کوم دلایل او هغه کومې انګیزې دي چې زموږ اړیکې متاثروي، زموږ اړیکې ورانوي او موږ داسې یو حالت ته بیایي چې موږ خپل اړیکې په خپل لاس وران او ویجاړ کړو. په همدې اړه نور غواړم دوستانو بحث وکړم. لومړی مورد چې غواړم په لنډو کې اشاره ورته وکړم، ډېری خلک فکر کوي چې پیسې ډېرې مهمه دي په ژوند کې، مادیات ډېر مهم دي. هغه انسانان چې پیسې لري ښه روابط لري، ښه قدر لري، ښه عزت لري او خلک ډېر اهمیت ورکوي، خلک ډېر ارزښت ورکوي. هغه انسانان چې بډایه دي خلک یې ډېر قدر کوي. وایي د په اصطلاح یوه عامه اصطلاح لري، وایي د پلاني نستوڼی غوړ ده. که د نستوڼي قصه یي نو موږ ډېر داسې انسانان ولیدل چې نستوڼي یې غوړ وه، اما له خلکو سره اړیکې ډېر وران وه، ډېر ویجاړ وه. په دې اړوند غواړم بحث وکړم. دویم دا چې ځینې خلک فکر کوي چې احساسات مهم دي په اړیکو کې. کله چې موږ غواړو اړیکې وساتو، اړیکې سمبال کړو، نو احساسات او عاطف باید هلته ډېر وځلیږي، ډېر اهمیت پکې پیدا کړي، ډېر پکې مهم وي. ځینې خلک په دې باور دي چې موږ باید د خپل قوم له خلکو سره، د خپل ژبې له خلکو سره، د خپل سمت له خلکو سره او له خپلو ګاونډیانو او له خپلو هغو افرادو او اشخاصو سره اړیکې ولرو چې تر موږ راچاپېر دي او همدغه اړیکې دي او همدومره کفایت کوي. که موږ سره څوک زموږ په قوم کې وه، موږ احساسي یا عاطفي اړیکه ورسره درلوده یا یې پیسې درلودې، نو موږ به اړیکې ورسره لرو. که دغه موارد یا دغه ځانګړنې نه وې، نو موږ به اړیکې او روابط نه ورسره لرو. زه فکر کوم چې دوستانو دا خبره سمه نه ده. نه د پیسو مسله سمه ده، نه د احساساتو او عواطفو مسله سمه ده، او نه هم قوم او ژبه مطرح ده. دلته ځینې نور اروایي مسایل شته دوستانو چې زه فکر کوم چې زموږ اړیکې ترې متاثره کیږي. اول مورد او دلیل چې غواړم اشاره ورته وکړم هغه د شخصیت مسله ده. د انسانانو ذات، د انسانانو شخصیت او د انسانانو وجود داسې جوړ سوی او داسې په اصطلاح تیار سوی، دا جوړښت یې داسې رامنځته سوی چې په دې شخصیت کې اړیکو ته اړتیا ده. یعنې انسانانو باندې شخصیت اغېز کوي، د انسانانو په اړیکو د ده شخصیت اغېز شیندي، نه د پیسې، نه د عاطفي اړیکه، نه د قوم او ژبه. او د شخصیت په خوا کې چې یوه مسله خورا مهمه او ارزښتمنه ده، هغه د اړتیاو مسله ده. ما په تېره خپرونه کې هم دې خبرې ته اشاره کړې وه چې په اړیکو یو مورد چې ډېر اغېز کوي، تاثیر کوي، هغه اړتیاوې دي. ابراهام مازلو وایي چې انسانان اړتیاوې لري. انسانان په خپل ژوند کې ځینو مواردو ته ضرورت لري او دغه ضرورت او دغه اړتیاوې دی اړیکو ته باسي یا یې په اړیکو کې ورښکلوي، نه د پیسې، نه د احساسات، نه د قوم او نه د ژبه. شخصیت او اړتیاوې، شخصیت او اړتیاوې د دې لامل ګرځي چې انسانان لاړ سي او په ګڼو اړیکو کې ورننوځي یا په ګڼو اړیکو کې ورښکیل سي یا ګڼو اړیکو ته ارزښت ورکړي، اهمیت ورکړي یا په ګڼو اړیکو کې تر ډېرو پورې پاتې سي. یو دلیل. دویم، په اړیکو کې پیغام ده. انسانان د دوی پیسې، د دوی احساسات او د دوی قوم ژبه اړیکو ته نه ورنباسي. ځینې پیغامونه، ځینې موارد او مسایل انسان دې ته اړ باسي، دې ته اړ کوي چې په ګڼو اړیکو ورننوځي. ځینې پیغامونه، ځینې خبرې او ځینې مسایل چې تر موږ را رسیږي، موږ دې ته اړ باسي چې له هغه لوري سره په اړیکو کې ورښکیل سو، هغه لوري سره اړیکې پاتې کړو، هغه لوري سره اړیکې وساتو او له هغه لوري سره په اړیکو کې آرام پاتې سو، ځان
هوسا او امن احساس کو. که هغه پیغام سم و مونږ به کوشش وکړو چې اړیکه ټینګه کړو، که هغه پیغام سم نه و، ناسم و، مونږ به له اړیکو وتښتو، مونږ به اړیکې وشلوو، مونږ به اړیکې پرېږدو او ترې لاړ بسو. دریم مورد د شرایطو مسله ده. یعنې تاسو په څه ډول شرایطو کې راګیر یئ؟ تاسو په څه ډول یو موقعیت یا وضعیت کې واقع یئ؟ موقعیت، وضعیت او شرایط هم تاسو اړ باسي دې ته چې ځینو اړیکو کې ته ورننوځئ. احساسات دلته نقش نه لري، ډېر پیسې نقش نه لري، لري اما نور موارد باید موږ په نظر کې ونیسو. یعنې که نن زه چا سره په اړیکه کې یم، دا د ما شرایط ایجابوي، دا زما موقعیت ایجابوي، زه په کوم ډول یو موقعیت او وضعیت کې یم چې ځم او اړیکې ساتم. اړیکې یا روابط جوړوم، اړیکې یا روابط پالم. څلورم مورد د اړیکو طریقه د دوستانو. ځینې خلک یې ښه پوهېږي په طریقه، او کله چې ټولنې ته راوځي ګڼ او خپاره اړیکې جوړېږي، ښه اړیکې جوړېږي، خوندور اړیکې جوړېږي، داسې اړیکې جوړېږي چې پکې نهایت بریا عمومي او پکې امن وي، راحت وي، آرام وي. اړیکې د امنیت، هوساینې او راحتۍ یو تر ټولو لوی لامل او دلیل ده دوستانو. په همدې خاطر غواړم ډېر جدي او عمیق بحثونه په دې اړوند ولرم او له ګڼو پرګنو سره شریک کړم چې دوی په دې پام وکړي، فکر وکړي چې دا ډېر ارزښتمن موارد دي. موږ کله کله داسې شرایطو کې راګیر کیږو او په داسې وضعیتونو کې ورښکېل کیږو چې اړیکو ته اړتیا پیدا کوو. نو که د طریقې مسله ده او د طریقې مورد ده یا د مهارت یا سکیل مسله ده، موږ باید دغه مهارت، دغه طریقه او دغه دود زده کړو چې له خلکو سره څه ډول په ښه طریقه، په ښه شکل ښه اړیکې او ښه روابط ولرو. پنځم مورد یا انګیزه او دلیل پیښې دي. تقلید ده. ډېر ځله موږ اړیکې تقلیدوو، موږ اړیکې له لویانو زده کوو، موږ اړیکې کسب کوو، موږ اړیکې په ټولنه کې وینو او ورته متوجه کیږو او کسب کوو. نو ویلی سم چې اړیکې له زده کړې متاثره دي. موږ زده کړه کوو، موږ اړیکې وینو، موږ اړیکې له خپلو لویانو نه وینو، له نور خلکو نه وینو او راځو په همغه ډول اړیکه ټینګو. زموږ باور دا و چې پیسې او احساسات، قوم، ژبه او خپلوان په اړیکو کې تاثیر لري. حال دا چې په اړیکو باندې پیښې او د لویانو طریقه او شیوه، فرهنګ، دودونه او رواجونه د دې لامل ګرځي چې موږ په یو ډول اړیکه ولرو، وی پالو یا ونه پالو یې لرې کړو. شپږم مورد د تربیې او روزنې مسله ده. تاسو په خپله کورنۍ کې په څه ډول، په څه طریقه، په څه شکل، په کوم دود رالویږئ او راغټېږئ؟ تاسو ته څه ډول تربیه درکړل سوې؟ تاسو ته د ځینو هیوادوالو یا د ځینو ګاونډیانو یا د ځینو اقوامو یا د ځینو مذهبو بد او رد ویل سوی؟ که ستاسو ځواب ووي نو په دې باور ولرئ چې تاسو به له هغو خلکو سره او له هغو کسانو سره اړیکې ونه پالئ، ځکه چې تاسو ته مو مور ویلي چې پلانی خیل ده، پستانکی خیل ده، د دې قوم ده، دغه قوم ده، د دې مذهب ده، دغه مذهب ده، او تاسو به کله چې راوځئ له کوره بهر په دې پام کوئ چې نه، له دې خلکو سره باید اړیکې ونه لرم، له دې خلکو سره باید روابط ونه لرم، دا خلک ښه نه دي، دا خلک مناسب نه دي، دا خلک سالم نه دي، دا خلک زموږ دښمنان دي، دا خلک زموږ تربرونه دي. ډېر ځله داسې پېښه سوې چې شپه مور و پلار بحث کوي د خپلو ګاونډیو په اړوند، د خپلو کلیوالو په اړوند، د خپلو تربرو په اړوند او په خپلو پخوانیو ځینو مواردو په کور کې بحث کوي. سبا یې چې ماشومان کلي ته، کوڅې ته یا محیط ته راوځي، له هغو خلکو سره بد چلند کوي، ځکه چې میندو یې، پلار یې له بده مرغه نن شپه، تېره شپه په کور کې د هغو خلکو په اړوند بد او منفي بحث درلوده
او دغه بد او منفي بحث د دې لامل څه چې دوی په یو ډول په یو شکل له هغو خلکو سره په چاپېریال کې بد چلند او بد وضعیت وکړي. نو دوستانو که مو پخوا فکر کاوه چې اړیکې له پیسو متاثره دي، اړیکې له احساساتو متاثره دي، اړیکې له قوم، ژبې، مذهب او نور مسایلو متاثره دي، زه دا خبر تاسو سره منم دوستانو، اما غواړم یادونه وکړم چې اړیکې ډېر ځله له شخصیت او اړتیاو متاثر دي. اړیکې ډېر ځله له هغه تعامل نه چې په هغې کې پیام لیږدول کېږي او اخیستل کېږي تعلق لري، تاثیر لري او اغېز پرې کوي. شرایط او موقعیت په اړیکو اغېز کوي دوستانو. د اړیکو طریقه او روش او سبک په اړیکو تاثیر کوي. په اړیکو باندې پیښې او تقلید تاثیر کوي. په اړیکو باندې زموږ ستاسو د پلرونو او لویانو روزنه او تربیه اغېز کوي او موږ ترې متاثره کیږو. په هر حال وروستی پیغام چې غواړم یادونه یې وکړم تاسو ته دوستانو، هغه دا ده چې موږ باید له وخت سره سم مخ ته لاړ سو. هغه شرایط او وضعیت چې موږ پکې واقع یو او په یو ډول یو شکل ځینو اړیکو ته اړتیا او ضرورت پکې وینو، باید موږ هغو اړیکو ته ورسو او په هغو اړیکو کې ورښکېل سو او هغو ته پام وکړو. زموږ اړیکې له شرایطو نه متاثره دي، نو باید موږ خپلو شرایطو ته اهمیت ورکړو او له شرایطو سره سم مخ ته لاړ سو. مننه.